وقالوا اتخذ الله ولد. تی خو به تاسې پوه سوي یې طالبانو چې تقلید هم تیښته ده، تشبیه هم ده. نو زه چې ښه عقیده چاته ورښیم ما ته نارې راوهي مجسم سوی ده، عقیده یې د تجسیم ده، نارې راوهي طالبانو. او دی په خپله چې ګمراهي کې واقع ردیش کوي چې زه په حق باندې وه. ما یو تحقیق د طالبانو کله کله خلک یې نشر کوي چې الله په اسمان کې ده، داسې نه د طالبانو ده. الله په اسمان کې که څوک داسې وایي چې الله په اسمان کې د دما رایه ده، دا کافر نه ده. په دې مې دلایل ویلي طالبانو، مې په دې باندې بحث کړی ده. دنیا کې طالبانو تاسې همدغه الابانه باصول نور بیخي پرېږدئ. العلو لعلي الغفار کتاب پیدا کوي تاسې، امام ذهبي دا خو پیدا کوي طالبانو. وایي ګورئ العلو لعلي الغفار، دنیا کې دومره لوی علماو دا خبره کړې، نو زه دغه باندې د کفر فتوا کولی سم؟ دا خو ته چې ټاپه راوباسې دستي چا باندې د کفر فتوا وکړه. هغه مسله طالبانو اصل کې دلته ده. نو دوی داسې نشر کوي که نه، دوی وایي چې کیدی سي کار به جوړ سي. داسې نه کېږي، کار نه جوړېږي. ورځ تر بلې نه علم مخته روان ده. که ته یې منې که یې نه منې، تا مزخرفې خبرې څوک نه مني. ولې نن رښتونه یې دې ته قصد وسو چې خلک کتابونه راوسپړي، راسپړي یې که نه د ورځ تر بلې نه. پرون مې طالبانو کتاب کته دلته اوس یو طالب مانه پوښتنه وکړله، لا مې تحقیق نه ده تمام سوی. 3 کتابونو کې چا د ترویحي په اړه څه ده چې موږ تاسې 4 رکعته تراویح وکړو بیا کینو که نه. هلته داسې بحرایق کې لیکلي وایي که چېرته چا 4 رکعته تراویح وکړلې، ترویحه چې کوي دومره وخت به په ترویحي کې نیسي لکه د 4 رکعتو باندې چې نیولی، که دې نه کم وختونه او دا مکرو ده. زه به اوس علم نه راسپړم. هره نوې مسله چې ته واورې تا ته وابۍ ښکارېږي په رب العالمین. دا بحرایق کې وو 3 نورو کتابونو کې مې پیدا کړې د طالبانو. هم ګورم بیا انشاءالله که نن مازدیګر ته مې وخت پیدا کړي بیا خپل واټساپ کې نشر کوم. دا چې دی واوري که نه په دې بدن یې هغه راور وابینو ځکه دته خو چې دا نوی دین راغه کوي راسپړي بس دته وابیات ښکارېږي طالبانو. ما نو اوس طالب پوښتنه وکړه طالبانو چې قرآن وایي نورې اوري، ثواب سته پکې که نسته؟ خو چې تسبیح وایي نورې اوري دې کې ثواب سته؟ که تسبیح خپله ویللو کې ثواب ده؟ نه به یې داسې طالبانو. قرآن کې خو داسې ده چې قرآن استماع ثواب لري، د ذکر استماع ثواب، د تسبیح استماع ثواب لري که هغه به خپله وایي. نو تر اوسه ولې افغانستان کې چا خلکو ته نه ویلې؟ ګورئ طالبانو تاسې د دور المختار متن راواخلي، هلته داسې وایي. یا د موږ حنفي فقها د ترویحه کې به ټول تسبیح وایي، ټول ناس خلک به تسبیح وایي. دلته به ملا ویل سبحان الله دا به یې ویلې. ښه نو دی داسې فکر کو چې دا تنا په ملا ده، دا په ټولو تسبیح ده. بیا که تاسې فکر یې اوس علماو د دې په جای بل ترتیب راخیستی، ټول قرآن وایي. ګورئ آیات وایي که نه وایي؟ نو خو هلته یې دې په خاطر چې مقتدیان چپ هم سي، خو ثواب به مقتدیانو ته ورسېږي. د قرآن په ویللو هم ثواب، په سماع هم ثواب. که سبحان ذي الملک سبحان الجلمة الجبروت والملکوت دا به یې ویلې طالبانو، اتي به هغوی غوږ ورته نیولي، نو هغوی ته خو ثواب نه و که نه ته بیا هم د رواج په خاطر یې ویلې کلی د ثواب. نو ثواب چې وایي ټول دی وایي طالبان. زه به اوس دین نه راسپړم په کتاب کې چې لیکلې مسله ده، زه به د تا له لاسه نه راسپړم چې ته ودرې وابي ټاپه را باندې ونه لګې. زه لالو ورځ تر بلې نه موږ مخته روان یو، کاروان مو غټېږي که د الله خوښه وه. دا ورځ تر بلې نه غټېدلو باندې روان ده. علوم راسپړل کېږي طالبانو کې، الحمدلله شوقونه پیدا کېږي. ما سره چې هر وخت طالبان اوسېدلي وي الحمدلله طالبانو که نور نه د کتاب سره دومره مینه پیدا وي، شوقونه ورسره پیدا وي چې ته به ورته حیرانه سي. دا هم طالبانو یو لوی کمال ده چې کله طالب ځان ته رهبر پیدا کړي کتاب او هغه یې کتل شروع کړل 15 کاله بعد بس خپله د تی پوهېږي چې او دا خو موږ. وقالو اتخذ الله ولد، دوی ویلی الله نیولی د ولد، سبحانه پاکی د دلرا، بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. بدیع السماوات، الله چې دا پیدا کوونکی د اسمانونو د مځکې دا، و اذا قضا امرا کله چې الله فیصله وکړي د یو امر، فإنما يقول له كن فيكون، ورته وایي کن فیکون بیاسي. طالبانو دا کن فیکون تمثیل ده که حقیقت ده. یعنی الله عز وجل چې کله یو شی پیدا کوي کن ورته وایي بیا یکون دستي را پیدا سي. که دا هسې الله تمثیل وویلې په دې لږ ځان پوهې کوي را سره طالبانو. دا حقیقت ده که تمثیل ده؟
که تمثیل سی بیا دا معنا یعنی انا اسی مثال ویلې چې زه الله وی شیان داسې زر پیدا کوم لکه یو شي ته چې کون وایې په یکونو سی دومره لږ یعنی ما زه د کون په اندازه قدر ته وخت باندې ډېر شیان را پیدا کړم حقیقت نه ده دا یو تمثیل ده یوه رایه دا ده لکه امام قاضي بیضاوي هغه رایه دا ده وی دا تمثیل د طالبانو او نور علما وی نه د حقیقت ده چې کون ورته وایي فیکونو بیا سی حقیقت ته دا تمثیل نه د طالبانو او معتزله او ډېر اهل سنت هم دا رایه ده دوی وی انه لیس المراد به الحقیقه بلکې امتثال حقیقت نه ده له دې نه مراد انما هو التمثيل لحصول ما يتعلق بالإرادة بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع دا طالبانو تمثیل ده ډېر اهل سنت او معتزله وی لکه بیضاوي مې هم درته یاد که خروح المانی وی دا محمول على الحقيقة كما ذهب إليه محققو ساداتنا الحنفية قد أجرى الله سنته على تكوين دا حقیقت دا پښتنه ډېر خلک کله کوي دا تحقیق دا حقیقت د طالبانو که تمثیل ده څوک دا حقیقت ده وقال الذين وای کسان لا يعلمون چې علم نه لري لولا يكلمنا الله ولی مونږ سره خبرې نه کوي الله او یأتینا آیة ولی نرازي مونږ ته یوه معجزه کذلک قال الذین همداسې به ویل هغه کسانو چې مخکې له دوی نه مثل قولهم تشابهت قلوبهم زړونه یو د بل په عنادو په ړندوالي کې سره مشابه سوي دي قد بینا الآیات الله وی مونږ بیان کړي دي آیتونه لقوم یوقنون هغه قوم لره چې یقین لري